له افغانستانه د امریکایي جاسوسانو او ترجمانانو لومړۍ ډله نن متحده ایالاتو ته رسیږي. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان ژباړنو او جاسوسانو لومړنۍ ډله نن متحده ایالاتو ته رسیږي. د یادو ژباړنو او جاسوسانو شمیر نږدې 2500 تنه دی چې د خپلو کورنیو غړي یې هم ورسره دي. یاده ډله به د کډوالۍ د ځانګړې ویزې ترلاسولو او طبي معایناتو تر بشپړولو پورې د ویرجینیا په فورټ لی پوځي اډه کې استوګن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس له 2008 کال راهیسې تر اوسه 80,000 هغه افغانان چې امریکایي ځواکونو ته د ترجمانۍ او جاسوسۍ په برخه کې کار کړی د همدې کډوالۍ ویزې له لارې امریکا کې استوګن شوي دي. که څه هم طالبانو یادو کسانو ته اعلان وکړ چې په خپلو کارونو د پښیمانتیا وښیي، له هېواده د تېښته نه کوي، د دوی لخوا ورته خطر نشته، خو د پوځي پوهانو په باور دا چې یادو کارمندانو د هېواد په بېلابېلو برخو کې د خلکو په کورونو چاپې اچولي، بېګناه خلک یې په تکلیف کړي، بندیان کړي او نیولي، نو ځکه له خپله ډاره اوس په کور او کلیو کې نشي پاتې کېدلی. د یادونې ده چې د جولای پر 13 نیټه د امریکا کانګرس په دې برخه کې د جو بایډن حکومت ته $1 میلیارډ بودیجه په واک کې ورکړه.